دا ماښام ډوډۍ هم راوړې که نه نو دې که خو ته بیا نه شوې که نه دا ما ته پته نه که ما چېرته یو د بدو دې سره ماته یو خبره کړې وه او د هغې جومات بوډاګانو د هغې نه دونه پیدا اخیستلې وه چې بس هغه مولي صاحب را ترنګ وکړي مفتي صاحب تا ته چا وایي چې دا خبره کوه ما یو خبره دا کړې وه یو روایت دی ادریس کندلوي صاحب هم نقل کړی وي الله تعالی به په آخرت کې یو سړی ملایکو به روان کړي وي جهنم ته الله به ورته راتوبې کړي ورته به وایي چې چېرته عالم سره دې محبت کړی دی نو که دوی ورته وایي چې یو عالم سره مې محبت کړی دی نو الله به یې جنت ته بوځي که وي نه مې نه کړی نو الله به یې دوزخ ته بوځي خو بیا چې دوزخ ته روان شي نو بیا به یې راته وکړي نو چې راته وکړي نو ورته به وایي چې چېرته مولوي صاحب سره دې ډوډۍ خوړلې ده وی کوي چې او مولوي صاحب سره مې ډوډۍ خوړلې ده مولیانو سره مې ډوډۍ خوړلې ده نو بس جنت ته به یې بوځي او چې د مولیانو وایي چې نه ډوډۍ مې ورسره نه ده خوړلې نو دوزخ ته به بوځي چې هفته پس راله مولوي صاحب رنګ وکړو چې هغې د ظالمانو خو د جمعې دروازې ټولې د جمعې د شپې هغه ټولې حلواګانې او هغه ټولې ډوډۍ رانه بوډاګانو وخوړې بس لاسونه هغلته ووینځي وایي چې مفتي صاحب یا اسجد مفتي صاحب دا حلوا ښه پلانکي رالېږلې ده او دا حلوا دا ډوډۍ پلانکي ښه رالېږلې ده بسم الله الرحمن الرحیم ستا دا ډوډۍ د وجې نه زه جنت ته ځم اوس پکې زه یو قید لګوم اګول قید ښه دی قید دا دی چې ملا سره دې ډوډۍ خوړلې خو چې له کوره دې راوړي ملا سره دې یو ځای خوړلی دا یاد ساتئ او په دې باندې شیرپو کې یو سړي عمل وکړه ما چې کله دا بیان وکړه سعید مولي صاحب مدرسه ده دغه مدرسې خوا ته مخامخ یو حجره ده هغې موږ له ډوډۍ وکړه او راجمع کړو وایي پوه شو څه نه مې ډوډۍ کړې ده ما نه وایي تا ویلي چې مولیانو سره چا ډوډۍ وخوړه خو چې د خپل کور ډوډۍ وخوړه نو د کور د ډوډۍ د مولیانو د ډوډۍ د وجې نه به الله تعالی جنتي کوي نو تاسو ته مې چې کله ناکله ګورئ د سخا خبره وکړم نو برید تا واقع چې پښتاني وو خو چې د سخا خبره وکړم نو بیا پوځ یې داسې دغه کړي پنجابیانو کې سخا شته او په پښتنو کې سخا نشته هغوی مد هم لږه کوم